اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، په پاکستان کې الله رب العالمین ذاتم خاد آباد او خوشاله لره. مولا پاک پروردگار کم چې قرضدار دی رب العالمین ذات د قرضون نه خلاص کی، کم چې بیماران دی رب العالمین ذات دی د بیماری نه خلاص کی، صحت دی ول ورکی. الله رب العالمین ذات دی زما بچیګان چې کم د واده په انتظار دی رب العالمین ذات دی عرش مولا نه داغو د خرشتو ثواب کی. کم چې دیار غیر کې دي سعودي عرب، کویت، قطر، امارات، ابوظبی، بحرین، عمان، مسقط، ملیشیا، یورپ، انگلینڈ، افغانستان، چائنا، آسټرالیا، امریکا، څومره ملکونه چې دي مولا پاک پروردگار هم خاد آباد او خوشاله ساته. دا مسافرین الله رب العالمین ذات په خیر کې بدل لگا. کم پاکستانیان چې په سعودي عرب کې نن سبا په مشکلاتو کې سفر دي او حکومت سعودیه وسره ظلم راغشته دی، الله رب العالمین ذات د دې ظالمانو نه تاسو خلاص کی. رب العالمین ذات دې ستاسو د پاکستان کې د خیر حیا عزت ثواب کی چې تاسو خپل ملک پاکستان ته راشئ. ستاسو قدر دی رب العالمین ذات حکومت پاکستان سره پیدا کی. ګرانو کتونکو اوریدونکو، د پلشت متعلق او در په دره اکبر خان او دا ټول شیزونه مخکې زه غواړم چې زه تاسو ته دیر ته تللی وم، نه ماته د پلشتې موقع راکړله چې ما د دیر د خپل وطن د خلکو شکریا ادا کړی وی. او سپیشل جمیل روغانی یو معتبر صحافي، عبید الله روغانی کوم چې بلوچستان کې دی، جمیل روغانی داغه رور، داغه ملنګ مرګره او داغه نور مرګري څومره چې په دیر کې دي، ما د پاره بره دیر او کوس دیر نه دی، یو دیر دی. زه انتهایی زړه د کومې نه شکر ګزار یم. ما ته ډېرې تحایف میلاو شوي دي، خو څه پکې داسې دي چې نومونه نه راځي، څه پکې داسې دي چې نومونه یې راته نه دي خولی. دا تاسو زما په سر چې دا پړګۍ ګورئ، دا پکول، دا الله رب العالمین ذات د قدر او عزت او منزلت زیات کی. جمیل روغانی صاحب هغه تحفه راکړ دا، او زما خیال دا چې زه به هر لایف انشاءالله باذن الله په دې کې کوم. دا زما د وطن د زړه سر ماله تحفه راکړ دا. زه انتهایی زړه د کومې نه جمیل روغانی صاحب تا ستا فیملی ته، ستا ملګرو یارانو دوستانو ته او د دیر تمام خلکو ته د زړه د کومې نه سلام او شکریا ادا کوم. او څومره چې تاسو ماله مینه راکړه دومره زه قابل نه وم، خو د دیر د خاورې سره تعلق لرم نو زما پیژنګلو هم په دې نه که نن زه خو د خیبر پښتونخوا پښتون یم، او بیا د خیبر پښتونخوا پښتون، د افغانستان پښتون، د بلوچستان پښتون، په دنیا کې چې کم کم ځکه پښتانه دي رب العالمین ذات دې نه خرابوي. الله رب العالمین ذات دې داغو درجات بلند کی او په قدر او په منزلت او په طاقت کم چې زمونږ پښتو وا هغه باندې مونږ رب العالمین ذات ودرئ. زه ستاسو په نظر کې رب العالمین ذات نه دعا کوم چې مولا پاک پروردگار دې ما ستاسو په اعتماد باندې پوره وخیږي. ما دې الله رب العالمین ذات لالچ کې نه راولي او بې غیرتۍ کې مې دې نه راولي. پلشته او پوسکی 7 او در په در اکبر خان آخرت د ټیزونو شی نه دی اکبر خانه، او د په غرمه په چیلم مسکه اکبر خان مخکې هم هغه الف خان یادولو، الف خان غول وکړه ریخي ووالو او شی چاته حواله کو، شی پوسکی 7 ته او د بلې ته حواله کو. اوس بله ورځ ما ته بیبیوی بکې غزم طلاق بچو چې غلم لړل دی، اوس به غل پاکویم. د دې کول کو دا چې غلم کړ دی غل و پاکویم، نو کله دی دی پسې هغه پلشت ته ګوره چې پلشت څه کوي لګیا ده، هغې هم ټیزو اچولو، خاوند یې ثابت خاوند یې وبخلو، وغولنې وټیزنې. صبر وکړه، لا خو صبر وکړه. تا ته مې ویلي و که نه چې تا ډرامه کړ د هغه مړ نو هر څه چې یو په هغه باندې دا ستا خپل خپلوان هم نه دی شته، دا خپله مسله هم نه ده
دا مسله الف خان 100 لکه روپیا ورکړې وې دې پلشت لا دې پلشت 15 لکه روپۍ ګل دی په دې ګل دی او دا بل در په در اکبر خان دی ته به در په در اکبر خان وایي ښه دا نوم ته کټ شوی دی دا در په در اکبر خان لی ورکړي اوس یې چلو شو چې دې دا چغې سورۍ شروع کړلې ما ته دا ووایي په دنیا کې تاسو داسې څوک ښځه لیدل ده چې دی د اول ایرۍ وهي چغې دې وهي او بیا دې چې کوم دی نو دی په هغه کې راځي زه درته د دې یو معمولي غوندې شی ښیم چې دا هغه بدذاته ښځه ده چې د دې د اصل او د نسل څه پته یې نه لګي دی اوس څه وایي دی وایي لګیا ده چې د دې اول دا شی واورئ د دې هغه تور څه شو دا وګوره دا لای پې دا بل شیم لګولی غول هم پې لګول دي ګټه ده دا وګورئ وعلیکم السلام علی شاه 007 جی او داود شاه پیخوري څنګه علی شاه بالکل کپڑے دا غتور داود شاه پیخوري چونو بس شیر بوي او ټول عمر بشيري تاسو به چې صحیح صاحب دی داود شاه نشته دی او داود شاه نوم پکې اغوستل کېږي نو داود شاه نوم به زه تر عمره پورې اخلم انشاءالله الله به ښه کړي دا راته ووایه چې د کمې ښځې خاوند په هسپتال کې او لګېدلی او دا مسلې ورته هغه سره جوړه اچوي ای پښتنو تاسو تاسې یو خبره کومه هغه سره جوړه اچوي دا دی ښه دا به ښه کي دا څه زوړ ویډیو نه ده دې نوې ته یې ګوره بیا به خپل پیج باندې ویډیو الله بوله صحت ورکي الله به ولا مطلب الله ولا ژوند انشاءالله زما خو پوره امید او اوس مې امید دی الله ولا ژوند ورکو د خیر سره انشاءالله په خپل خوب واپس کور ته راشي او بیا به دا دې بې غیرتې خپل خاوند په خپله وجلی دی وجلی نه دی پروت دی دې کې داود شاه په خپله هم شاملو هغې ویل 10 لکه روپۍ دي په خپه به مې ولي خپه ایشته دا غولن ګوري ګیره دې خروله نو ایشتل خو د هغې و د الله د قهر نه چېرته ځي هغې دله خوله ټپه کړه او دې بلې بغرۍ ته ګوره چې د دې سره څه کېږي د دې حالت څه کېږي د دې به مخ او سر هر څه بندېږي ویې لګوه ورته دا وګورئ چې دا څه وایي دا کالونه پکې راځي په نیمه کې تیزونو ته غوږ کېږدئ تیزونو ته کالونه مه کوئ تاسو ټوله لایف زما خرابه کړې زما خبرې ته غوږ کړي چې دا ډزې ما نه دي کړي نو رورې ته به راشې په پاک کلام پاک باندې به ما پوه شئ نو هله به دې زه پرېږدم ښځه به راته 3 کاڼي طلاقه ساتي دا څونه کسان هم چې دي دا پکې ما چې راوتي جانبي زیارت ګل ما ته لاس ږدي نو هله بس الله پوه شو قرآن پاک بیا پوه شه بس صحیح ده زه به تاسو معاف کړم خو الله خو بیا تاسو نه معاف کوي که نه الله نه به دې څوک خلاصوي ظالمه الله نه به دې څوک خلاصوي زما وانه به دونه نه چې څونه د الله رسول وانه ده بره نه سترګې به دې خاورې شي خو بس دا زه تاته ویمه پوه شوې باقي دی وایي په ما باندې زما 15,000 دشمنیانې دي ستا په دشمنیانو کې امتیاز وکړمه تا خو ما له کار کتلی دی زما خاوند دې ویشتی دی ته لا دا خبرې کې لګي چې دا چل دی او هغسې چل دی سبا که ته په ما باندې بیا ډزې وکړي په ما ته ووایي چې یاره دغه شانې سونیا شاه چا ویشتله زما زیم دی پرېږدم نه نه نسي ما په قرآن پاک باندې لاس ږدي کلمه به تېرې د بچو به زما کومه سپورټرو زه هم دې لپاره رالم چې اوس ما د دې دا ویډیو وکتله دې پکې ډېرې ما د کنځلې هم کړي دي ستا د کنځلو څه کار دی چې دا ما پسې کنځلې کړي دي ته ځان ته سړی دی ته پښتون یې چې ته ما ته کنځلې کې ستا کار څه دی چې ته پردۍ ښځې ته راځې تا ته چا کنځلې کړي دي دا در په در اکبر خان ته وایي بره تا مخکې زما خاوند سره جنګ وکړلو خبرې ته کېږده غوږه تا مخکې زما خاوند سره جنګ وکړو چې کله زه بل کور کې اوسېدم تا ورته سوی چې په کور کې تاسو 3 تنان یې یو ته یو د ښځه ده یو د لور ده هغه ټایم هم زما خاوند له دمکي ورکړه زمونږ په کور دې ډزې وکړې ما بیا هم غږونه کړو او دا ګوره صبر وکړه بیا یو وایي څه شو ستا د ګروپ نه چې ما کله یو نمبر روچت کړلو نو ما تا ته زاري منتونه کول ما چې دغه شان د جانبي مونږ پسې راغلی دی
او ستاسو نمبر ماله چا راکړی دی ورورې خیر دې مهرباني وکړه دا سړی مانه منې کا پوه شئ نو تا د هغې نه باوجود لکه دې جان حبیب سره ته میلو شوې تا ښه پوره پلیننګ جوړ کړلو هغې نه باوجود تا بیا زما خاوند سره لانجه وکړله تا هغې نه باوجود زما خاوند سره لانجه وکړه په څه وجه باندې او دی وایي چې زموږ په ویډیو باندې څه سپکې سپورې خبرې نه دي شوې په ویډیو باندې نه ستاسو په موبایل باندې کنځل وینا شوي دي ستاسو باقاعده په هغه ټیم کې چې کله تا ړومبې ډزې کړې دي ښه دې ما ته دا م ویلې چې یاره جان حبیب دغه ماله راځي انتظام ما ورته څه دې ما ته چې په کور به واورئ زه درته نه یم چې زه یوازې یم او دا ټول دلګان دي او دا څومره پښتانه چې په ما ننګ کوئ والله چې غیرتي مور پلار نه پیدا یې ګوره دا خپله ګوره رب العالمین ذات ویل دي د ورځ په قیامت به ته مړې خو ستا لاسونه ستا خوله ستا سترګې دا به جواب ورکوي هغه خو نن موبایل په شکل کې راله دا پلشته سوی او دا غدر بدر اکبر خان بیبیې به کې بیبیې به کې دا وګوره او لګو ته بیا یې که لګو دغه نه دی هغه ټیم کې چې کله تا ړومبې ډزې کړې دي ښه دې ما ته دا م ویلې چې یاره جان حبیب دغه ماله راځي انتظام ما ورته څه نو دې ما ته چې په کور به ته یو دوه درې ډزې وکړمه راته زه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم رسول پاک تاسو منئ او موږ یې منو زه ته هغې په سر قسم تېروم چې دې همدغه شانې ما ته وایي چې په کور به ته ډزې وکړمه نو دا جان حبیب به منځ کې ګرفتار شي توتی پوزیا ورګډنګ مسکه د غرمې چرس توتی پوزیا شرابي وره اوس ما ته دا ووایه قسم یې ستاسو مخامخ وخوړو معمولي قسم نه دی او هغه نبي درته یاد کړو چې مونږ یې غلامان یو مونږ یې تابعدار یو مونږ یې د خپو خاورې یو مونږ دوړه یو د هغې نبي قسم یې وخوړو دا راته وایه دا در په دره اکبر خان سبا ورته لیکئ در په دره اکبر خان دا در په دره اکبر خان چې سبا زما د ویډیو نه پسته راشي او دا د یهودي زویم دا ووایي دا در په دره اکبر خان چې دا ووایي چې یاره زه قسم خورم نو ته ما ته دا ووایه کاشفیه پوډري ته دلته زما په ځي کې ناست وي او ما ته د قرآن کولو ما قرآن نه خوړو د هغه نه خبرې ولې د هغې قرآن زور ډېر دی د هغه قرآن زور ډېر دی زه مسلمان یم زه یېرېږم ما په یقین دی زه د هغه بې غیرتو نه یېرېږم چې بې پښتو وي بې ننګه وي واورئ دا ما ته دا زه په کومه دا وایي دا الف خان وایي دا توتی پوز دی وایي چې داسې چله چې په قرآن یقین نه کوئ په پلنکي یقین نه کوئ نو تا چې کوم قرآنونه خړوي ته یې چېرته ورسولې هغه پوډري چې قرآن خوړلی و هغه چېرته ورسېدو زیشان چې کوم قرآن خوړلی و هغه چېرته ورسېدو دا ستا چې قرآن خوړلی هغه چېرته ورسېدو دا نور چې کوم قرآنونه تاسو خوړل دي چېرته یې ورسولی تباه او برباد یې کړئ نه درته قرآن خورمه نه د نه معافي غواړمه نه د پخپو پرېوځمه او نه درته ویم څه زګ بلشتې زه دې ځنې هغه یو نیم وخت خلک وایي بند کا زه دې ځنې لا جنګېږم به در سره هغه دوس نه دی توتی پوز دی هغې کومه ګازره لنډه کړه کیس او د دیز نه الحمدلله لکاو روپۍ لګوم لګیایم د پښتون دپاره د وجود دپاره د خپل وجود دی دا مې په پښتو قربان دی په خیرت قربان دی ما سره لکاو نه کروڑاو پښتانه پر کروڑاو مسلمانان مینه کوي د هغو دواګانې راوړه کعبه شریفه د دې نه پس درته زه کعبې شریفې کې درته ښیم دا اوس هره ورځ راځي خو اوس وګوره ولګوه دا بیا ستاسو په موبایل باندې کنځل وینا شوي ستاسو باقاعده په هغه ټیم کې چې کله تا ړومبې ډزې کړې دي ښه دې ما ته دا م ویلې چې یاره جان حبیب دغه ماله راځي انتظام ما ورته څه نو دې ما ته چې په کور به ته یو دوه درې ډزې وکړمه راته زه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم رسول پاک تاسو منئ او موږ یې منو زه ته هغې په سر قسم تېروم چې دې همدغه شانې ما ته وایي چې په کور به ته ډزې وکړمه نو دا جان حبیب به منځ کې ګرفتار شي نو ما دې ته څه ویلې مې نه مې صدر صاحب دا شی مه کوه ولې چې زما مې واړه بچي تا خو هغه ټایم ما ته دا خبره کړې ده جرزو تا خو به ځان هم ډزې کړي دي ستاسو په موبایل باندې کنځل وینا شوي دي
تاسو باقاعده په هغه ټیم کې چې کله تا ړومبې ډزې کړې دي ښه دې ما ته دا هم ویلي چې یاره جان حبیب دغه مال راځي انتظام ما ورته څه نو دې ما ته چې په کور به ته یو دوه درې ډزې وکړم ته زه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم رسول پاک تاسو منئ او موږ یې منو زه د هغې په سر قسم تېروم چې دې همدغه شانې ما ته وایي چې په کور به ته ډزې وکړم نو دا جان حبیب به منځ کې ګرفتار شي نو ما دې ته څه ویلې مې نه مې صدر صاحب دا شی مه کوه ولې چې زما مې واړه واړه بچي تا خو هغه ټایم ما ته دا خبره کړې ده ډرزو تا خو به ځان هم ډزې کړي دي ته خو دومره خوښه سړی او بیا مې مخکې یاد کړو کاشف علي چې ما باندې ډزې وکړلې هغې خبره بیله ده زما سره ستاسو یم وا کم قانون ستا ما سره په کوم کتاب کې در بدر اکبر خانه زه درته دا وایم ورمړو زما دوستان دي زما ملګري دي د ورمړو نوم په ډېرو نرانو باندې استعمالیږي کچرا وې کچرا ای در په دره تا خو د ورمړو نوم ورشرمولو سبا به په ورمړو په خلکو په خوله باندې خلک اعتبار نه کوي هغو ډېر ننګیالي ډېر مضبوط ته د ورمړو نه خبرې تا ته چا ویلي ته ورمړو یې مړه ته خو ما ته څه چنګړی ښکاري دا د ورمړو نوم ته لرې کوي دا ورمړو کلی ته لرې کوي دا د ورمړو نه دی ګورئ دا د ورمړو هغه ډم هم نه دی که نه یار د دې دا خوله وګورئ په خدای تعالی باندې کې نو کلی پولیس ته نیولي دا چړګر دی چړګر د دې ذات چې دی چرګړو دی ته دا خبره دې واورېده نو دله ته چې کوم وخت کې ډزې کې په ځان دې ډزې وکړې ماله دې کوله راوړې وه ټیک ده د هغه نه پس ته تا چې کومې ډزې وکړې د هغه د دروغو ډزو ما حمایت کړی وی مایل غل دی وی تا ما پسې دا ویډیو ولې وکړله چې غل دی نو ته غل وې که نه تا په ځان ډزې وکړې زه ستا کوله دې راوړه څه کوې ما ځان سره ملګری کوې په دروغو نه دروغجن یم نه دروغجن پرېږدمه او پلش دې نه درته سوال کوم واوره مرستو څه غول خورې لګې واوره دا شیزونه ما سره مه کوه په دې ګل دی په دې ګل دی دا بل در په دره اکبر خان دې سره کوه دا توتی پوزی دی دې سره کوه پوډري سره کوه کاشفي سره کوه کم چې دې خوښو لکه روپۍ دله درکړلې ماله خو څوک روپۍ هم نه راکوي زه خو د جبه لګوم د پښتو د خیر او دا ماته چې دواګانې کېږي عزت راته میلاویږي دا پوډري نه وایي ما سره فوټوان وباسي د هغې بیل ریکارډینګ دا بل ځل راځم ولګوه دا چې دا زما سره ستاسو یم وا کم قانون ستا ما سره په کوم کتاب کې تا زما په خاوند ډزې وکړلې تا ته څه ویلو زما خاوند خو سمې خبرې درته وکړې چې صدر صاحب دونه خلکو سره ښېګړې کې خیر دې ما سره هم ښېګړه وکړه ما له یو ویلفیر کوله وکړه نشایانو یو هسپتال ما له کوله وکړه نه خو تا ته څه بده خبر ای پلش دی دا صدر پاکستان دی دا الوی صاحب دی که دا عمران خان دی چې ما دی کوله وکړه هغه ځان له دوکان نشي کوله د کباب دکان نشي کولاولی هغه د توتي پوزي سره ښځې بوزي را بوزي او ته ما دا د ستا خاوند نه غټ دله بل نو چې دله دله ته وایي چې دا راله وکړه ته دې ته اندازه ولګه وګوره نه وه کړې چې تا په زړه کې هغه غوسه راوستې وه چې موږ یو بل ته کنځلې کړې وي د شپې تا هم ورته کنځلې کړې وې هغې هم درته وکړې بس چلو خبره ختمه تا هم دې عزت وکړو هغې هم دې عزت وکړو خو ستا په زړه کې بیا هم ګورې خیرې وو ما ته پته ده ستا په زړه کې بیا هم خیرې وو اوسه پورې ستا په زړه کې هغه خیرې وو خو زه چلو زه به دې معاف کړم الله به دې نه معاف کړي ما ته به پاک کلام پاک باندې به لاس ایږدي درې واړه تاسو باندې ستاسو ښځه مور او خور ستاسو بچي چې دي که نه ستاسو بچي هغه دې تاسو ته خدای په کفن په شکل کې وخولې که پوه شي که نه دا ته زه ښکاره ویم پوره قسم به تېروئ پوره قسم په قرآن به تېروي پاک به راځي په قرآن پاک به ما ته لاس ایږدي بس بیا به مونږ معاف کوو زما د سیډه تاسو ټول خلاص ښځې نه هم غول ورله ویل تعظیم د غولو نه خلاص شو وی خان وګوره که نه هغه سپی څنګه تازي نیولی وی تازي له هم غول وروستي دي دا ویم په هغو که دا ریخ هم دا وی لګیا ده ظالم لور راټینګ کا ما راټینګې او که بل راټینګې تا ته دا د خیبر پښتونخوا پولیس زما خیره څه نایان ښکاري پلش دی تم شامل تفتیش هغه دله چې کوم د اوس الله تعالی وله ژبه بنده کړه هغه هم شامل تفتیش دی دا پوسکی 7 شاته چې دی ناسته ده دا به هم جواب راکوئ اوس هم دا در په دره اکبر خان دا تاسو سره ملاو دی توتی پوز دی ملاو دی ثابت هم نکړه که نه زه بې ثبوته چېرته په ژوند کې نه راځم نه نه موږ ته
په قرآن راته لاس کېده او هغه تیر کا او به دې بخمه داسې چرته شوې ده لا هغه د کټه را پاڅېدلی نه دی او ته بخې خدای دې بیخو بس پورا قسم به تیروي پورا قسم قرآن به تیروي پاک به راځي په قرآن پاک به ماته لاس کېږدي بس بیا به مونږه معاف کوو زما د سېډه تاسو ټول خلاص دي ذاتي زنې خون بخلې دي هېڅ خبره نشته ذاتي زنې ماته به پوره په کلام پاک باندې به تاسو لاس کېږدئ نو بس صحیح ده داسې په دې خبرو باندې نه خلاصېږي الله وانه ډېره زیاته ده صدر اکبر ګوره د الله وانه ډېره زیاته ده ګوره تا ما پسې په دې ویډیو کې کنځلې م کړي دي ښه تا ما پسې په دې ویډیو کې کنځلې مو کړلې خو بیا هم درته زه کنځلې نه کوم پوه شو که نه ته د الله مجرم یې ته زما مجرم یې زما د خاوند نه مجرم بس موږ راته وویلې وړو ماشومانو ته او زه د مور میړه یم زما د وړو ماشومانو مجرم یې او زه د قسمونه تیر کې په قرآن پاک دې لاس کېږي او خپله ښځه دې مور او خور ساتي هله به تېره موږ قلاریږو تاسو خلاص او زه ستاسو د سېډه خلاص بس الله پوه شو ستاسو کار پوه شه خو ما ته په قرآن پاک باندې اوس خو نه پرېږدو خو چې کله ټیزونه ورغلي دا توتي پوزه پکې ګیریږي اوس کار خو نه د دې رور کړی دی دا دوشا رورو فیملی نه ده ګیر توتي پوزه شو توتي پوزې سره نور افسران هغه پولیس والا کوم چې دا ایشتی دی دا ټوله غټه لوبه ده او دا پېښور ډپټي سپرډنټ محبت خان ته وایم زه در روان یم هلته مې مړ کړی د توتي پوزي په سر باندې نران شئ تاسو خو تاسې ګپ راغشتی دی چېرته ډپټي سپرډنټ ته ګوره او چېرته څه ته او محبت خان صاحب ته یو ښه عزتدار او دروند سړی د جیل پېښور جیل ډپټي سپرډنټ او زه به درځمه زما به تا سره شپې ورځي ښه مې وټکې ښه مې بې عزته کې انشاءالله باذن الله تاسو به الله شرمۍ کیمره دې داسې نیولې وه په 400 جیل کې ما ته دې داسې ګرځول زه ته چاچوکۍ ښکارېدمه هغه لایف انکوایري دغسې کېږي دا توتي پوزي دپاره ته لګیا وې او بیا توتي پوزې ته دومره توتي پوزې خو غرق شو هغه خو خاورې وخوړو په دې باندې وایي تشباڼې هر چا دی ویل داسې چې یو غلو منډه که په قبرستان ورننوتو چې په قبرستان ورننوتو هغه په یو قبر سوړه کې ورننوتو چې څوک به ورتلو پوزه به یې کټ کوله د علف خان پهله پوزه ما له لاس ته راله چې ما ترې کټ کړه علف خان ویلې زما پوزه خو کټ شوه نو نور ورته څه چل دی وایي بي دی تشپاڼی دی وایي تشپاڼی دی بل نه هم کټ که ده بل نه چې د اوو نه کټ که اتم پې راباندې کوي په توتي پوزي وایي خدای دې بیخو باسه دا تا مونږ ته مخکې ولې نه ویل چې دا پوزه غوڅوي هغې ویل یار زه به زما به پوزه غوڅوي او تاسو به رانه داسې ګرځېدی دا توتي پوزې ټولو پوزې غوڅې کړې کاشفې پوډري هم ځان سره غرق کو عزیشانه هم ځان سره غرق کو تباه او برباد دي د دیو او دا در په دره اکبر خان غرمې مس او زه یو خبره کوم څومره چې هغه دی خواجه سرا دي یو دی در په دره باندې جوړ کوي اوباسه کټ دالان ته راولېږئ زه په خپله باندې هغه باندې شعر کم چرسو چلم مسکا در په در اکبر خان واورئ چې دا په قسمونو باندې کېږي په قسمونو کېږي راوله ماله او راکه راله یو 75 او راته ودروه دا دلګان ودرو په قسم په مې پرېږدئ که نه ودروه دا دلګان او ګوره چې دا ټول دوسان دا آیس فروش چرس فروش ډرګ مافیا منشیات خرڅولو والا انډرپلی سودخواره د یتیمانو د کونډو د غریبانانو مال خوړلو والا ظالمان قاتلان اجرتیان دا منافقان بدماشان دا ما ته ودروه یو 300 او ماله راکه یو 75 په 75 بله 300 ولمه او یو لس قرآنه برکې دی زه وپې خورم آخره کې به ګورو چې څه کېږي خدای هم تباه که په قرآن د ثابت سړی بیغ وباسئ نه درته قرآن خورمه نه درته نور څه ویمه د دې مټ په زور باندې د الله په حکم باندې او د کعبې شریفې په امداد باندې او د نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په برکت باندې او دا کم کتون کی زما چې دي لکاو کروڑاو پښتانه مسلمانان د دیو دواګانې چې را سره ستا غونتې پلشتې تا او هغه غونتې دوشا ته به زه سر ښکته کوم زما دا سر صرف الله ته ښکته شوی دی نه درته سوال کوم نه درته منت کوم چې تا کې او ستا په خاوند کې او ستا په دې دلګانو
توتی پوزي کې نورې دله څومره روپۍ درکولی شي درکوي. تاسو به یو بل ځان ولئ، تاسو به یو بل ولئ. ګل دی کو دی ګل دی او دا درپدر اکبر خان دی، تاسو نو په خپله یو بل کې اوس نښتي یو بل به تاسو اوسپنه او په اوسپنه کټ کوم انشاءالله او باذن الله. تاسو خلاص او زه ستاسو د سیډه خلاص بس الله پوه شو، ستاسو کار پوه شه خو ما ته به په قرآن پاک باندې اوس خو هم نه پرېږدو، خو چې کله په قرآن پاک باندې لاس کېغوستو بالکل پوره قسم هم تېر کړو هله به قسم هم تېر کړو به زما د سیډه داسې نه شي خلاصېدی، داسې د قانون په زور به درسره راکاږو. بالکل بالکل. او دا مه وایه چې زما 500 دشمنیان او 15,000 زما سره دې څه وکړل، زما لپاره دې د دشمنۍ کار وکړلو. او زه ته بیا هم کلمه تېروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. پوه شوې زما د هغه الله په دغه باندې قسم ذات باندې پوه شوې چې دا ټول دروغ دا خبره کوي. زما څه کار چې زه خپل کور روانوم، زه خپل ښې لاس خرابوم او دې خلکو ته زه بیا وایم چې ما له پیسې راکړې، زه به خپل ځان ګاڼه کړم. د دې شي ګواه هغه خلک دي چې زه تللی وم او ما ورته وویل چې که ګردې هم پکاري که زما زړه هم پکاري تاسو مانه دا ډاکټران هم ګواه دي. زه د شپې ناوخته پورې لګېم، تهجد منځونه کوم. روژه زما نن 5مه 6مه روژه چې زه لګېم په نهاره باندې روژې تېروم. تیزنې پلش دی چې ما درته لور ته پرتوګ واچو هغه وخت یې ناست په کور ته روختمه هغه وخت لاړې وې اف آی اې پټه کړمه. تا یو د الله ذات پټولی شي چې انساني او کم دلی نه به یې پرېږدم، په یو صورت به هم نه پرېږدم بې غیرت ولا. تاسو دپاره الله رب العالمین زه رالیږلی یم او یېرېږم دنه نه ما پسې چا د واده خبرې ما ته وایي خلک داسې یو زما فرښته دلته ناسته ده، وګوره ورته دلته یو دلته ناسته ده، ما ته ستاسو د کور انفارمیشن راځي. بیا ما له زرګاو راغلی دي خو دا لږ وګوره ما څوک خرابولی شي. که د دې نه پس ته کتونکو تاسو ته وایم که د دې نه پس ته تاسو دا وایه چې ما څوک خرابولی شي، زه د الله رب العالمین ذات د طرفه خوش نصیبه ترین انسان یم. واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جان حبیب الله را دی په مطاف کې مقام ابراهیم ته مخامخ ولاړ یم. خصوصي مې دا سال لپاره 2 رکعات نوافل وکړه. خصوصي دعاګانې له غواړو الله دې تندرستي صحت درکړي، الله دې کامیابي درکړي، والله دې زړه حاجت او زړه ارمان پوره کړه، الله دې دشمنان کمزوري کړه. همیشه ستا لپاره جان حبیب الله په حرمین شریفین کې دعاګانې غواړو او څه دې په زړه خواهش وي، څه دې په زړه ارمانونه وي، الله دې د خپلو خزانونو تر زره پوره کړي. ای د عرش او د فرش او د خانه کعبې مالکه جان حبیب الله له کامیابي ورکړي، زړه حاجت او زړه ارمان یې پوره کړي. و پلش دی ما نه څوک خوش نصیب او طاقتور انسان دی. د چا سره چې داسې شهزادګان نه ماته چې مخامخ ناست دي دا به سبا ګوري اوس به ګوري لږ ساعت پس به ګوري. د دیو دواګانې د زړه نه دي خلوص څه درولېږمه جانبي به څه درولېږمه جانبي به د پیسو ضرورت دی جانبي به دا ځایم الله هم خوشحاله لره الله هم آباد لره الله رب العالمین ذاتم خاد او آباد لره. دا یاد ساته دا ښځې دي که نه د دیو صرف د خولې ډزې دي او یا رب العالمینه زه ستا ډېر شکر ګزار یم ما په خپلو شکر ګزارو کې پاسوه. یا الله ما بې اعتماده نه کې، یا الله دې خلکو ته مې مه شرموه، یا رب العالمین ذاته ما ځان ته مه شرموه. ربا زه ستا ډېر شکر ګزار یم. دا ډولکي مار دا بې غیرته دیو راځي او ما سره خبره کوي د کم سړي سره چې د رب العالمین ذات طاقتي، چا سره چې د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طاقتي، چا سره چې ستاسو غوندې بچي مسافر چې کوم رب العالمین ذات وي مسافر دعا قبلوم نو بې لالچه بغیر د سسود او زیانه زرګاو میله لرې وي جان له دې الله حفاظت ورکړي. نو په غیرت او په پښتو څوک به چې ما به گزار کړي. زه په آخره کې دا وایم چې ای پلشتې نه دنه معافي غواړم نه درته په قرآن لاس ږدمه نه طلاق غورځومه. قانوني جنگ دی چې څه دې خوښه یې هغه کوه. ته بې غیرته ښځه یې ته به دیو بخې. ما ته پته وه دا پلین دا جوړ شوې لوبه وه دا توتی پوزي بی بی اے به کې که ما بی بی اے کړی دیو ځان سره زه ملګری کولم غلو بچو زما دې نوکونو کې هم نه پوه شئ که نه الله هم تباه که پردی سړی مو غځولو او اوس چې کوم دی هغه ښځه هم بخي. 10 لکه هغه واغېشتې 15 لکه یو واغېشتې ګل د په ګل دی 15 لکه در په در اکبر خان واغېشتې هغه ماړه شو
اوس پسې چلی چې پلش تیری زما خیال هغه 15 لکه واپس ورکړ دي قسم ته خبره رااله زه دله دا توکاڼې نه دي دام نه در کوم زه به دنه الټه د دې حساب اخلم څنګه چې الف خان در په ډره شو که نه یاد ساتئ وی زه په ځوانۍ کې ما یو ډس کړلی و او د پلار زه کېنو ما باندې کونه پورې توانچه تاړه ده هغه وخت 22 بور وي دا د 1973 خبره ده نو ما ډزو کو په یو سړي باندې نو زه پلار ونیولم او کېنولم ما ته وایي جانا مایل ولې وایي چې څوک چا نه یې لیدلي که نه نو وایي خوله بریږي پښتنو غور سره واورئ ښه تاسو ته هم دا وایم وایي چې چا نه یې لیدلي که نه نو خوله بریږي او چې څوک یې وګوري که نه نو بیا یې کونه بریږي نو دیو هغه خبره ده دا دیم پکې هغه ګل ده په دې ګل ده کنځلو لم راځي او شلوم او تړوم او بیا وروسته وایي ما ګپ لګول و د داسې بېغیرت دا داسې ښځې کوزی خو تړی ووهایي داسې دله سړی چې دی او ورته وایه چې ګپ لګی او ډرګ ګپ لګی او دا بل در په در اکبر خان هغه د پولیس هغه راکړه چې ویلې دې کې دی چې پولیس والی یم وایي پولیس والی یم زه درته ښیم وایي پولیس هم والی یم دې ته وګوره دا د پولیس هم نه شو که نه دا د توتي پوزي نه شو دا د پلشتې نه شو دا ما ته کوله واچوله 4 ګنټې راته بار انتظار وکړو خو یاد ساته خیبر والا دی خو یاد ساته زه ارامي سړی د قبر نه پیژم تاسو به ویل چې جان ډېر بې غیرت دی نه 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 زه غیرتي وم ما ته معلوم و چې دا حرامي دی دا به خپل کرتب ښایي دا خپل پلار هم خرڅوي واوره یوه ویډیو وایرل شوې وه په ویډیو کې څه داسې مناظر ویډیو د وایرل کېدو نه پس پولیسو سمدستي ایکشن واخیستو او ملزم رحیم ګل عرف ریمبو گرفتار کړو هم یې مقدمه پې درج کړه په ویډیو کې ملزم په خپل ملګري بختیار خان تشدد کړی و مخکې واورئ در په در اکبر خان ګوره ورته اوس ریمبو تعلق د افغان کالوني سره دی یقینا چې پولیسو ډېر اوس ګوره ښه در په در اکبر خان ته کړې ده او دا په ګوته کړې ده چې سوشل میډیا هم خپل اهمیت لري واورئ یو نام نهاد صدر چې همیشه د پولیسو د تعریف سندرې ویلي دي اکبر خان الزام لګولی دی چې په دوی پولیسو تشدد کړی دی زه صدر اکبر خان یم او موږ دلته انټسي چوکۍ ته راغلو او موبایل پسې زه عمران چې کوم دلته کې دی زه ډېر زیات ووالم هسې په مسې ووالم ټول عمر د پولیس سپورټ کړی دی د پولیس په سر جګړې کړي دي ټول عمر د پولیس په سر ګروان ته لاس اچولی دی نن هغه پولیس والا راپاڅېد ټوپۍ ته یې وګوره صدر اکبر خان له یو غل سوړ کو صدر اکبر خان لکه د غل ووالو زه هم د دې قابل یم خو یو بل کس داسې وایي چې اکبر خان په دوی تشدد کړی دی دسته منچه رالاس دی اکبر خان په سر کېغوسته شي او دغه حل زما وکړو سر هغه یو نوشاد دی یو اکبر خان دی چې تمنچه باندې موالم د چوکۍ مخې ته موږ محفوظ نه یو سر دا څنګه پولیس دی دا څنګه حکومت دی پکار ده چې پولیس اول دا تحقیقات خو وکړي چې دا ځان ته چې د صدر عارف الوی نه هم زیات پروتوکول ورکوي دا صدر اوجي صدر لیکل د ځان سره فرض ګاڼي چې دا صدر اکبر خان د سشي د کوم ځای او د څه صدر دی وروستو دی بیا د دوی په الزاماتو خبرې وکړي شي سی سی پی او او ایس ایس پی اپریشن ویلي دي چې په سوشل میډیا به دوی ډېر کویک ریسپانس ورکوي چې څوک یې هم غلط استعمال کوي توتی پوزه تکړه چې ملزم رحیم ګلیه توتی پوزه دلبر خان ویډیو وای دا کراره یو د نقلا چې دا نوې خبرې دي ځان سره کېدی دغه وخت پورې اجازت راکوي د دې مینې محبت او د خلوص سره چې جان حبیب ستاسو د دعاګانو سره اوسپنه ده اوسپنه به یم نه دله یم نه دله پرېږدم یو بې غیرته نه پرېږدم څنګه چې را باندې ننګ کوئ داسې به مې ګورئ که نه شهید به یم دا خو هسې ګپ شپ لګئ زه به شهید یم انشاءالله باذن الله جیل ته به هم ځم دا نه چې تاسو دا ووایه چې یاره جان حبیب ونیولو جیل ته لاړو نه 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 وی نه دی کوي که جیل ته هم ځمه میاشت به تېروم دو به تېروم بیا به راځم بیا به د دې نه غټ طاقت کې راځم پلش دی تو دی پوزیا پوډري ستا د پوډري ستا مې 2-3 فایله راغل دي را روان وخت کې ګوره جمیل روغاني صاحب الله رب العالمین ذات دې قدر وکړه مولا پاک پروردگار دې دا کلی در باندې بختور کړي مولا رب العالمین ذات دې زما صحابت خیبر پختونخوا له بلوچستان له دې ډېر عزت او قدر ورکړي ټولو پښتنو له خو زما دیر له دې مولا پاک پروردگار
غیبي خزانې د سرو زرو د معدنیاتو د پټرولو نه ډک رب العالمین ذات د زما ملیزه چرته نه خرابوي انتهایی ستاسو د زړه د خلوص د مینې محبت نشم ویلی نشم زه نه دا سره بس زه اظهار نشم کولی ما الله تعالی ته پرېښي دي چې څومره مینه راکړ د تاسو الله رب العالمین ذات د دې بدل تاسو له درکړي الله رب العالمین ذات جمیل روغاني خاندان ټول د په خپل حفاظت کې سره د دیره لري او زه فخر کوم او زه جمیل روغاني ته دا وایم چې دیر سنبال کا څومره چې دا NGOs دي دا ډاکوان ماکوان دا لرې کا یو صحیح NGO سره زه چېرته چې زه جانبي به در سره د نر سړي ملګری یم هر وخت کې ملګری یم یاد ساتئ چې تاسو مې کنځئ یم که نه زه به در پسې یم زه به د لکۍ غوندې در پسې یم د نر سړي تابعدار یم د نر سړي خدمتګار یم د ځوان سړي خدمتګار یم تل اوسئ آباد اوسئ الله پاک هم خوشحاله لره ډېره ډېره مننه دې اواز سره چې پاکستان زنده‌باد افواج پاکستان زنده‌باد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زنده‌باد تل دی وي آباد دی وي زما خیبر پختونخوا بلوچستان او افغانستان ټول پښتانه دي فی امان الله